سلامونه له ملان میډیا څخه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. د خوست په مساخیل ولسوالۍ کې د کرکټ سیالۍ د شان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د خوست د مساخیل ولسوالۍ په خلنګ سیمه کې د منګل ښوونې ځوانانو له لوري د اختریزې ملي او تفریح په نوم د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ د شان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې موخه یې د ځوانانو ترمنځ یووالی و، پکې شپږو لوبډلو ګډون کړی و. د نوموړي ټورنمنټ په پایلوبه کې شان لوبډلې خپلې سیالۍ ګرنۍ لوبډلې ته په 4 منډو ماتې ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. له خوست را دې خوا د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د رنګین اختر په نوم د والیبال سیالۍ پیل شوې. د پکتیا د بدني روزنې او ورزش ریاست تر چتر لاندې د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د 24 لوبډلو ترمنځ د رنګین اختر په نوم د والیبال څلورم پړاو سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د سپورټ ریاست او والیبال فدراسیون په ګډه همغږۍ د زرمت ځوانانو له لوري ورزشکارانو او ولس ته د یووالي، مینې او پخلاینې فکر ورکولو په موخه ترتیب شوي دي چې شاوخوا 10 ورځې به دوام وکړي. د یادو سیالیو په لومړۍ لوبه کې شهید خاورین لوبډلې د جان محمد خیلو لوبډلې ته د 2-1 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه. اخوا په جوزجان کې د فوتسال رمضان جام سیالۍ د اریانا هزار فامیلي لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته رسېدلې دي. د جوزجان ولایت د ورزش امریت په مرسته د فوټبال فدراسیون فوتسال کمیټې بابري فوتسال ورزشي مجتمع له لوري د فوتسال رمضان جام سیالۍ چې د روژې په 10مه نیټه پیل شوې وي د اریانا هزار فامیلي لوبډلې له لوري د لومړي مقام په ګټلو سره پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې چې 14 لوبډلو پکې ګډون درلود، مجاهد کلب 2یم مقام ترلاسه کړ. په یادو سیالیو کې شکر الله د غوره لوبغاړي، عبدالواسي بختیار د غوره ګول ساتونکي او سجاد جان د غوره ګول وهونکي په توګه وپېژندل شول. د مرکزي اسیا د فوټبال اتلولۍ لپاره د 20 کلنو فوټبال ملي لوبډلې چمتووالی دوام لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د مرکزي اسیا اتلولۍ یا CAFA سیالیو کې د غښتلي ګډون لپاره د 20 کلنو فوټبال ملي لوبډله سخت تمرینات کوي او ځان تیاروي. د مرکزي اسیا د 20 کلنو فوټبال سیالۍ د روان کال د مې له 19 تر 29 پورې د تاجکستان په کوربتوب ترسره کیږي. افغان ځوانان اوس مهال په ایران کې دي او په یو تمریناتي کمپ کې یادو سیالیو ته چمتووالی نیسي. د بغلان په دهنی غوري کې د کورش 2 ورځنۍ سیالۍ پای ته رسېدلې دي. د بغلان د بدني روزنې او سپورټ امریت او د کورش فدراسیون په همغږۍ د دې ولایت په دهنی غوري ولسوالۍ کې د مرکز ولسوالیو 50 جوړو غوره پهلوانانو ترمنځ د کورش سیالۍ وشوه چې 13 ورځ دوشنبه پای ته ورسېده. د بغلان د بدني روزنې امیر د یادو سیالیو د دایرولو موخه د هیواد ملي دودیزو لوبو ته وده ورکول وبلل. د یادې سیالۍ پر پیاوړو لوبغاړو نغدي جایزې د تشویق په موخه وویشل شوې. د فوټبال وتلي ستوري ماریو بالوتلي په یو جالب انداز سره ویلي چې لیونل میسي او کریسټیانو رونالډو د زیاتو طلایي توپونو په لرلو سره مقصر دي. نوموړي اعتراف کړی چې د فوټبال په برخه کې یې پوره خواري نه ده کړې او له همدې کبله ده چې میسي او رونالډو 12 طلایي توپونه ترلاسه کړي دي. د ایټالیا د فوټبال ملي لوبډلې د مخکینی لوبغاړی زیاتوي کله چې د لوبې جامې پر تن کوي نو د ستاینې کوم احساس نه لري. بالوتلي له 2013 کال راوروسته د ایټالیا په ملي لوبډله کې او په تمرین کولو سره یوازې عادي ژوند کړی، خو د رسنیو له لوري ویل شوي چې نوموړی لا هم د لوبې کولو وړتیا لري. نوموړي د ایټالیا ملي لوبډلې ترڅنګ د انټر، مانچسټر سیټي، لیورپول او میلان لپاره هم ګڼې لوبې کړې دي. او وروستی بهرنی سپورتي خبر دا چې د ترانسفر مارکیټ نومې یوې انټرنیټ پاڼې د خپلو څېړنو په اساس د اروپا د فوټبال مخکښ لوبغاړي معرفي کړي دي. په دې څېړنو کې هغه لوبغاړي شامل دي چې د فوټبال په 5 معتبرو لیګونو لکه لالیګا، د انګلستان غوره لیګ، بونډس لیګا، سری او لیګ، د بارسلونا لوبډلمشر سرخیو بوسکټس د فوټبال 14 کلنې تجربې په لرلو سره د اروپا د لیګونو تر ټولو غوره لوبغاړی دی. په دویم قدم کې د بایرن مونیخ لوبغاړی توماس مولر دی چې د اتلتیکو مادرید لوبډلمشر، د لوبس او لیون لوبډلو لوبغاړی دی. دغه راز د ریال مادرید لوبډلمشر کریم بنزما بیا د فوټبال 14 کلنې تجربې په لرلو سره د اروپا د لیګونو غوره لوبغاړو په قطار کې 3یم ځای خپل کړی دی.